موږ دلته چې دا ټول د افغانیان وروڼه دي که د پیوار کاډو والا دي چې هغه دلته ذمه داران دي اجاري دي دا یې 50 لکه 80 لکه دې خلک شته په دا ناست خلک چې تر 2 کروړ تر 2.5 کروړ روپۍ پورې د لې ذمه دارۍ دي هغه د لې په ساو دي د 4 کلو د 5 کلو اجاري ورکړي دي نو موږ دا د حکومت څخه دا درخواست دی چې موږ ته دا کوم ټیمونه پاتې دي د چا 4 کاله پاتې دي د چا 15 کاله پاتې دي په دا ځای کې نو دا اوس د خلکو پیسې پیشکي ورکړي دي نو موږ د حکومت پاکستان څخه دا درخواست دی د اسلامي امارت څخه موږ دا درخواست دی د یونیسیار څخه موږ دا خواست دی چې موږ ته دا کم تک چې موږ ته راکوي موږ پر دې باندې د دوی پر فیصله باندې دغه نه یو چې موږ نه ځو موږ ځو خپل وطن ته په داسې ترتیب ځو چې موږ ته د خلکو څخه موږ پیسې راکړي دي یا موږ پیسې ورکړي دي د خپل حقونه موږ سره وصول کړو نو په کار دا دی چې موږ ته د درې اړخیزه ناسته داسې یو ترتیب برابر شي چې موږ دا 15 کاله دلته یا د 4 کاله چې دا کوم خلکو پیسې ورکړي دي د ټیکې نیولې دي د اجارې نیولې دي چې موږ دا خپل حقونه سره وصول کړو دا زموږ ترتیب برابر شي موږ ځو خپل وطن ته موږ د خپل وطن څخه منکر نه یو چې نه ځو بالکل موږ ځو موږ د حکومت پاکستان څخه کور ودانۍ وایو 40 کاله 45 کاله موږ ته په خپل غیږ کې ځای راکړی دی زموږ میلمه پالنه یې کړې ده بیا د یو د خاني بابا نه دی چې دلته 15 اکتوبر می دی دا د افغانانو اجارې دي یا ټیکې دي د کلو دا رقم اوس خانزي راواخه دغه رقم ضلع کلاسپلا د دغه رقم دی لورلایي د دغه رقم دی او د کلاسپلا دغه دی بلوچي علاقه د دغه رقم دی مثال غوزدار دی دغه رقم په زرو برمي دی چې هغه د افغانانو وروڼو په لاس کې دی دغه د ماجورو ټیکې دي په لکو روپۍ خرچا کړې ده هر یو 80 لکه 80 لکه دې خلک شته چې تر کروړو تر 2 پورې خرچې کړي نو پیسې فساد اوس دلته چې د کوم ژوند دیش نیټه دوی ټاکلې ده هغه د پر کېدو ده یا به 8 ورځې پاتې یا به 9 ورځې پاتې په دا 9 ورځې کې خو نه زموږ حاصلات ټولېږي نه په دا 9 ورځې کې موږ ته کوم یا مدن لاسته راځي نه په دا 9 ورځې کې یو ترتیب زموږ نه سمیږي نو دا په کار دا دی چې موږ د حکومت زموږ د اواز واوري چې موږ ته د مناسبه ټیم راکړي چې موږ د خپل ترتیب سره راټول کړو نو دا دستي به ډېر قربانۍ د یونیسیار سره د حکومت پاکستان سره او د پښتون صاحب سره چې موږ اواز پورته کول تر راغلی دی دا زموږ اواز تر چا پورې ورسي یا د حکومت پاکستان پورې یا تر اسلامي امارت پورې یا تر یونیسیار پورې چې دا زموږ اواز واوري موږ ته باقاعده ټیم راکړي چې موږ د خپل حاصلات راټول کړو موږ د خپل فصلونه سره راټول کړو دلته د خلک شته چې اوس دا ټیم فلال فصلونه پاتې والله که پر خپل کډه قدرت لري چې خوارام لاړ شي دا ګرد دای پاتې چې د خپل کډه وسم نه لري حاصلات پاتې دي خرچې کړي دي یاري ود پورونو قرضونو ورته کړي دي دغه ته ناست چې خپل د بچانو نه پکازي وخت هغه اوس خپل حاصلات پر نیمه پاتې دي نو دا موږ غواړو د حکومت سره چې موږ ته د ټیم راکړي چې موږ د خپل حاصلات راټول کړو موږ ځو خپل وطن ته کور ودان موږ مننه کوو 40 کاله موږ خپل په غیږ کې ځای راکړی دی موږ د میلمه پالنې قدر کوو نو موږ کور ودانۍ وایو د ستې هم کور ودانۍ وایو چې تی راغلي یاست موږ اواز هم پورته کړی دی موږ اواز ترې چا پورې رسوئ ستې د ټول ملګرو کور ودان چې موږ ته وخت راکړئ نو دغه زموږ اواز به ستې ډېر مهرباني چې تر یونیسیار پورې حکومت پاکستان پورې تر اسلامي امارت پورې داسې تر نورو لوړپوړ چارواکو پورې چې زموږ اواز ورسوئ تر نورو سیاسیانو پورې زموږ اواز ورسوي باید زموږ مرسته اواز واوري زموږ سره مرسته وکړي زموږ پر دا غریبه طبقې باندې یو رحم وکړي زموږ یو ترتیب را برابر کړي وسلام